یاره وایم نو دا پاسه ماښام شو چې دې په کوم طرف تلې دغه غویم بوتلې نو چې کله بیا راولي خدایه زما دې توبه هغه دی دادا دی دا نه چې دا تیسر دی ولې نه دا دونه ناوخته یې څه کړه نو خو غوا مې بوتله په پټي کې مې وکړله ماښامه پورې خوره ماښامه پورې خوره چې ښه ډکه شي بیا به پسې ورشم خدای دې تباه وبرباد کړه د چا په پټي کې دې پرېښوده خو د چا پټې به یې تیسي نو څه کې ماله کیلې راولې خدای بنیاد دې وزن خو پردی چوتلې دي نو په پردو چوتلو کې یا په غنمو کې دې غوا پرېښې ده دې تباه وبرباد نو دادا وی دادا ټول مزاله کار ګوري یا بنجو خلک پکې یاره دادا وی دادا نو دادا یاره سره دادا مې دی دا سر ورشه غنیا دې راوله غوا دې راوله څوک یې په مخه نه کي حلالې نه کي پاسه راولې ځان به مور کي ماښام به پسې ورشم ماښام دپاره مې ورته ګیام نه ده کړې نه دا کوم پی چې دی نشي دا کومه ګیا چې خوړلې او په هغې چې کوم پی کوي نو هغه ارام دي ارام را باندې خوري ما به اوس ماڼۍ ابادې کړې وي خو په ارامو نه ورشه غوا راوله ګینې پیمان یاره دا چې رښتیا را باندې وې نو تا د کومه سیلال خوړلي تباه و برباد کې دا چې نا اهله زوی خدای را کړې په پردو ګیاګانو کې غوا سري خدای دې خدایه چې بیا چا لیونې کړم ور ډب لیونې کړم یاروره څوکې عبدالله ما وای بچی راځه عبدالله راځه په خیر بچی ته خو زما کینه زویه کین داسې کار دی کاکا ستا په ګیله راغلی خدایه بیا ګیله دا څه ګیله زویه هغه ستا زوی دی غاړه دې چې لنده اندې یا مرغۍ ویښتې نه شي زموږ د کور شیشې ویښتې پروردګار علمه وای بچی څو شیشې دله ماتې کړې دوه یا بچی زه به دله تاوان درکړم بچی خفه نه شي قمقل دی ولې دادا بیا دې سړي نه وجنه دا نیمګړې واړه چې به راکارې وشي په ما دې زور راسي زه بچی عبدالله بچی زه به دې پوهې کړم او تاوان هم درکړم بیا به نه کي بچی چې دې مانی والې دي نه ټیک کېږي د ده خوراکه چې دی دا وال دیوال زه لاړم الله پامن سلام علیکم ولې بچی دا ښه کار به ته کله کېږي نو ما خو مرغۍ ویشتې نو یا په شلق دې مرغۍ ولګه نو مرغۍ دې پرېښودل د خلکو شیشې دي نو کورونه کې ونې ولې کرلې دي چې مرغۍ به په کورونه کې ونې دي کرل ځکه خو داسې کار به له وکړي که نه چې بیا به دله واسکټ په دې جیب کې یو ونه وکړي او بله به دله په دې جیب کې وکړي او بله به په دې سپېمه کې وکړي په ټیک ده که نه په ټیک ده ولې و دې کې خو څه بده خبره نه ده یو خدای دې بیا خو نه باسه ته به ما ته په ژوند کې کار ونه کړي چې ته ښه کار به ما ته په ژوند کې وکړي او که نه ټول عمر به هم دا رمونتوبونو کارونه کې ویا به دادا ته به سوچ کې م نه او داسې کار به دله وکړم چې خوشحاله به خوشحاله دې کلي کې به د خیره سره سترګې دې اوچت ویم خوشحاله بیم هله به خوشحاله چې زه مړ شم او په قبر مې داسې درب ودرېږي نو قبر له به راشي نو ما زه به دنه وای به دادا خدای دې نه کړي نو ته اوس ولې داسې کوې نو خدای به کوي چې ستا غوندې کې نه اهله بچې به ما له خدای را کړي بچې زه او چې ته ښه کار کوه نو ښه کار ګوره که نه زه دې غوښې پسې ړون کړی یم ړون کړی دي مه دا وګوره میاشتې وشوې چې غوښه په سترګو ونه لیده چې دا مرغۍ ولې باندې دې کې نو ما له خو دې مرغۍ یوه راونړه ما له خو دې غوښه چې ته پوټې راونړه ما له خو چې ته د پیدې کار دې ونه کړ خو زه یو ما له نقصان خو لګېږي نه نو چې نه لګېږي خو مې وله که نه مزدوري کوه که نه لږې مزدورۍ دي مزدوري خو زه نشم کولی ولې ته څه کولی خپه مې خوږېږي دادا ولې غوا د له پیمه نه ښځه غوا وپایه خو که پردو ګیاګانو کې دې پایلې و نو بیا دې خیر نشته او که بله ګیله راله نو بیا دې
دا صحیح ده دا ځلې به هیله نه راځي دا خدایا د دې ډولې زینه خو مې خدایه ته ورته هدایت وکړي یا میخي د خدای دپاره ومینه خدای دې تباه کړه دا ګېډې دي چې په سر یې خېل دې پېسټ مارکو خو په دې میخې کېده که و خدای دې تا تباه کي ولې دا خو میخه بلار به ده که نه ولې خرابېږي که نه چې په دې معنی کېدمه الله ویله اوس دې قمقل ته وګورې نو چې ګېډې دې په سر یې خې او که په میخه زور خو هم دې میخې له ورځي که نه خدای مسلمانه السلام علیکم وعلیکم سلام بچې په خیر راغلی په خیر راغلی په خیر راغلی زه خو بسې کور ته در روان وم خو دا خو چې په مخه رالې ولې بچې خیر شه مړه دا څنګه زوی دی دی مړه نو بس دغه زوی مې د خدای راکړی ټول ګډوډ دی داسې کار دی چې پرون یې زمونږ په پټي کې غوا پرېښې وه او شوتل یې ټول ګډوډ کړي دي زه خو یم چې راوینې سم نه ونه کېدله ځوړن کمه خو د کلي خبره ده بیا به راپسې ټول خلک خاندي خدای دې ډېر خوشحاله که بچي خو ته په خدای باور وکړه پرون مې پې دومره ټکولې دي که نه دومره مې پې والې چې لوبې مې پې کړي دي او بچي که بیې که خیرې اوسره وله په دغې پټي کې غوا که نه نو زما تا ته اجازت دی چې څه ورسره کې ما در بخلي دا به وله په یو موسم مې د غربۍ نه بچي. خو چېرته مدرسه کې داخل که که نه مړه دا ځان تې بېغمه که نو چې اوس هغه د مدرسې تور پکې هم نه ورځي اخو ټولو به دی بس اوس یې پرون چې د چا له شیشې ماتې کړي دي په هغې مې مرګ له والې دي خو یا بچي بس دعا ورته وکړئ چې خدای وله عقل ورکړي بس د ماشوموالي مې همداسې عادت کړی دی نو مړه موږ به تاله څه ویو بس زه په مخه زه په مخه ښه وای بچې وای خدای دې بیړې چپه که په ګنجي دې له ټوله کوله د خفګانه راوسته وای خالد یو کار نه کوو چې د دې پلار او زوی په منځ کې بې اتفاقي پیدا کړو والله ښه خبره دی داسې کار به وکړو دې ساده ګل ته به د شیطانت خبرې چالو کړو چې پلار نه واده وغواړه والله دا او که نه د خلکو ودونه دي او پلار ستا قصه کې نه دی او به د شیشې په ماتې او کله څه کې او کله څه کې دا لوبه ورسره کوو دا به په خپله سړی شي والله دا خو دې ښه خبره وکړه راځه دا ستا درسه دا په خدای یقین وکړه چا سره د سترګو لګولو نه کله به وخي کله به لټي او چېرته روان یې زما هغه سفر خواته ورځم ولي کوم سفر هغه سفر نه دی سورسرې هغه فلمونو ډایرکټر دی که چې هغه یادی هغه پروډوسر نه دی هغې له ورځم هغې زما نه لینده ولیده وایي زه تا بله لینده در کوم لینده در کوي هغه څه ګڼ کپ دی تاله لینده در کوي نه دا چې پرون درغلی او شیشې دې ولې شي نو خو پلار مې ووالم که نه ولې هغې ووالم اوس لاره کې مې راته ولاړ او زموږ شوتلو کې دې غوا ولې پرېښوده چې اوس د خدای نه وینېږي او راباندې کې پې که نه بس نور یم کوږ وکړي پلار هم ښه ډېر والی دی ته ورته څه مه وایه به دی ډېره وخت یو کار بل وکړه که نه څه کار پلار له دې ووایه چې واده درته وکړي مړه دې لانجو نه به خلاصې ښایسته ښځه به دې وکړي او جامې به یې او واده به دې او ناست به یو خل به راځي او څېرې به او وریجې به یې ډزه بس ډول والا به هم پکې خو نه کوي راله وایي تا ته واده نه کومه وایي ولې دته نه دا ورته ویلي دي نه ما خو ورته نه دي ویلي یو پیرخ ورته ووایه نه نو څه وکړم څنګه ترخیص داسې کار به وکړي کور ته به لاړ شي ښه او لوښي به دې ځمکه راوله لوښي کټ داسې وله هسې پلار سره تاویلې ماویلې پوه به شي نو راومینې چې خود بوس خسره نه مړه بوسوس وایي به شي چې هلک واده غواړي او که نه موږ ټول هم دا کارونه کړي وایي دی ښه والا دا څه وکړم اوس ورشم ورشه او ډارې که دا په دې ګنجي سر وله راباندې کوتې ماله واده کې که نه والا دا دې ښه وویلې ځه ورځه ځه دا بس تیلې هم وله ولګو تو چنارو لاندې منګیا سب کچھ تیلا لیا سب کچھ تیلا لی چنانا رس چې پخلسو سب کچھ تیلا لیا سب کچھ تیلا لیا مخته څوک دی چې به موږ کې مخته وینې د کوچ دی د خدای په انصافه موږ دې په ګډا راواړو د پلار د دویم واده دی سر یو خو مې کړو هغې خو سر وخوړه لاړه اوس راله بل واده کې څه چل دی دادا ډېره د واده خبره دې وکړه که نه یم دادا ما ته به د خیره سره
ښځه کې یو ځان له به انګور راولي چې دوی کور کې ته اوړي راوړي کار او چای به دله پخوي که نه ولې څه شی دی دادا تو ما ډېر ښه ځوان خدای راکړی دا خو ده دا خدای ته دا واده ته زغملی شي واده کولی شي ولې واده ولې ما غوندې سړی نه شي کولی نه کوي ته خو ټول ګډ وډې ته خو خپل ځان نشي ساتلی ما نشي ساتلی هغه ښځه به څنګه وساتي او بیا چې د هغې نه د خیره بال بچ شو نه به څنګه وساتي نو دادا دا غوا به خرڅه کړو که نه دا به خرڅه دا په غوا یوازې نه کېږي وګټه زما دا ګټلې غوا ما ګټلې ده تا نه ده ګټلې ته وګټه ما له داسې ګیډي راوړه افغانستان ته ځې که کابل ته ځې که ایران ته ځې که سعودي ته ځې ګیډې راوړه دا په یو غواګې باندې ښځې نه کېږي ټوله خبرې په څو ده په 1.5 लाख روپۍ ټولنه په 10 لکه روپۍ د کالیجو او په 1 کروڑ روپۍ به ولا کور جوړی ته د دې کور ته وګوره دې خیرن کور که تا له ښځه درکوي تا خدای تباه کړه اول ګټلو کا بیا راشه د دې لیندې نه دې خدای خلاص کا دا په دې چل نه کېږي دادا بس داسې دی که نه خیمه به وله ودرو خیمه او زه خیر یوه کونډه منډه ولاړه وګوره کونډه صحیح ده که نه زه چې پېغله څوک نه راکوي ولول غواړي او پسې راتېر شه سره غواړي که نه شکه تودېږه ولې دا کونډې اوبو راوړي دي سه ولې کونډې نه ولې دا کونډې ښځې نه دي سه نو خو دې خو یو مېړه خو یې کړی نو چې یو مېړه یې کړي نو پتا بیا څه کوي هغه د هغه یو مېړه نه له چودي نو تاله به بیا هغه تا سره به واده کوي ویمه لاړ شه وګټه او بیا راځه الا وی دادا خدره تا ته وکړم زه تا ته به وکړم که زما نه ده پکار وځه خو تا ته به مې کړی وی که نه وځه که نو خدایه خدای دې تباه کړه ما د خپلې ښځې نه دا غوښتل چې خدایه ما ته خلاص کړي زه خپلې لیونې کړم اوس مې په بله بلا باندې اړې ماشوم څه وخت ورغلی سړی نه راوځي دا څنګه چل ډېر ټیم وشو جمعې ورځ ده لکه دا راغی السلام علیکم وعلیکم سلام جوړ خیر خیر شه لالا ماشوم دې رالېږلی و داسې کار دی چې ساده ګل نه دی لیک دی چې ګرځی اوږ چې ګرځي هغه خو ډېر خراب کار کړی څه کړي کور کې به یې چېرته په لیده باندې مرغۍ شتې ستا خبره مرغۍ شتې نه شي او پردۍ شیشې ماتوي پلار یې په سترګه یې ایستلی دی او سترګې په بوټه راایستلي نو هسپتال ته تللي وو بېرته هم راغلي دي ما ته هلته هلکان وویلې څوک یې پوه شوي هم نه دي خو بل یې داسې کار کړی دی چې بیا ټول عمر یې قمقل کار کړی او نه دې پکې ډېر ښایسته کار کړی خپله سترګې پلار ته ورکړي والله چې ما ویل دلته پوسټ ته به ورشو دلته رالو بیا که ته اوس ګارې ور به شو د کلي خبره ده مړه ته راغلی و نو تپوس لمځي مړه کار څنګه دی کلیوال خو دي که نه سبا به رانه خلک ګیله کوي چې لکه دا یو پلار او زوی د دې پوښتنه هم تاسو نه کوئ کله به یې شیشې شتې کله به یې بل څه روانې کړو بس تېر شه تېزه بیا به بل وخت لاړ شو چای مې ویلې چای موز کړو بیا موز به وکړو بیا به ګورو نو څنګه چل بس زه چې نه دي نو به ځو به تې نو بس بیا موږ لاړ شو بله ورځ به بیا ورځو کېنه چې اوس کې نه نه چې مهرباني خیر وشي هذه الله پامان بابا خلخه وعلیکم السلام بچې دا دې څه وکړل زه خو هسې سپین ګیرو مه زویه تا خپله سترګه مال راکړه دا ولې بچې دادا هر وخت به دې ویل چې ته زما به څه وکړې ته به ما له څه وکړې نو بس دا سترګه مې دې دپاره درکړه چې ته سپین ګیری نه یې ته زما دادا یې ته زما دادا یې زما نور دې دنیا کې دې کور کې څوک دي چې داسې مو ونه کومه نو څه به کومه ته زما دادا یې بچې په ړومبي ځل دې بیا ډېرې ښې خبرې وکړې هم ستا په شان زوی دی خدای هر چا له ورکړي ما خو وایي چې زویه ته قمقل یې ته ساده یې خو نه بچې تا په ما ډېر احسان وکړ زه به چې ستا شکریا ادا کوم
نه دادا نه ته زما دادا نه یې ولې دا خو یوه سترګه ده که د ضرورت شي دا بله سترګه هم تاله در کومه خو تا د خدای مانه نه خفه کوي دادا تا د خدای مانه نه خفه کوي تا د خدای مانه نه خفه کوي زما نور څوک دي